کیسه کوونکی وایي ملګرو چې د کله په چوټۍ راتلمه نو ماته د 3 میاشتو چوټي میلاو شوه، ورسره د 3 میاشتو تنخوا میلاو شوه. چې کله کور ته راغلمه نو ټولې پیسې مې مور ته ورکړې. مور مې ډېره زیاته خوشحاله شوه. د مور مې د زما د پیسو 3 حصه جدا کړه، ویلې چې په دې پیسو به د یوې کونډې مدد وکړو. زه هم ډېر زیات خوشحاله یم، کور کې ټول ډېر زیات خوشحاله و. چې کله ملګرو لږ صحت تیر شو نو زه لاړم او بازار کې مې په هغه پیسو باندې د کور راشن سامان واغوست او کور ته مې راوړو. خو ماښامې روټۍ مې وخوړه، ټول یو ځای چې دی نو ډېر زیات خوشحاله او ښه ښکلي څیزونه پخ کړي. مونږ چې کله روټۍ وخوړه بیا زه کټ کې سملاستم. ویل مې چې یاره سحر به دا سامان هغه کونډې ته ویوړم او خوب نه راتلو. اخر کې څادر مې راواغوستو او سامان مې راواغوستو او د کونډې کور طرف ته روان شوم. چې کله هغه کور ته ورسېدم ډېره زیاته یخني وه. چې ور مې وټکولو، دروازه مې وټکوله نو د هغه کور یو ماشومه راغله چې د هغې په تندي باندې د غریبۍ، ناچارۍ، د بېوسۍ هغه آثار ښکارېدل. مور ته یې اواز ورکړو چې مورې فرشته راغله. چې کله ورښکاره شومه نو مور یې اواز وکړو چې آیا په دې راشن کې د خوراک تیار څه سامان شته. زه لږ ساعت لا غلی شوم، بیا مې په مثبت انداز باندې سر وخوځولو چې او شته. هغه ماشومې په دقه دوران کې خپلې مور ته وی چې دا فرشته ده او زموږ د مدد دپاره الله پاک را لېږلې ده. یقینا ملګرو چې زما په شانتي یو ګناهګار انسان ته هغې کله فرشته ووایي نو زه هم ډېر زیات حیرانه شوم. ملګرو په دې دوران کې د دې ښځې د خولې وینا وه چې د ما بچو د 3 ورځو نه روټۍ نه ده خوړلې، خو د شرم د لاسه، د غیرت د لاسه مې بل ته لاس نه دی نیسلی. ملګرو ډېر زیات خفه هم شوم او ډېر زیات خوشحاله هم شوم. خفه په دې شومه چې د داسې قسمه خلک هم په دنیا کې شته چې هغوی کره رزق درک هم نه لګي. او خوشحاله په دې شوم چې زه الله تعالی زما نه داسې یو کار واغسته چې په هغې کې ما د مخلوق خدمت وکړو. نو ملګرو موږ له پکار دی چې په چمګاوان کې د کونډو د یتیمانانو ډېر زیات خیال وساتو. امید لرم چې دا کیسه به ستاسو هم خوښه شوي. که چېرې خوښه شوي د موږ د یوټیوب چینل پښتو انفو که چېرې تاسو نوي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ، ورسره خواته د غنټۍ دا نشان هم وهئ. دې سره به هر روانه ویډیو تاسو ته ټولو مخکې لاویږي. والسلام.